फसल लोगों में 50,000 وګټلې اوس ګوري چې 50,000 څومره جوړي هغه دا خو نه اړي پټره دا وره مسلمان چې پردي قرضونه خوري او ښه ډاډې خوري د تندرستۍ په موقع د سختي او د تکلیف په موقع یو مسلمان تا سره لیدي کړی دا قرض حسنې درله درکړی دی او وروسته په هغې کې ټال مټول کېږي یا هغه له د هغه قرض نه ورکېږي نو پټنره څه دی خیال دی قرض را راکېنو ملګریا دا خو بیان دی دا مولانا صاحب چې راولې که نه ژوند دی بیا هم نشته نه کېږي لکه روغه مړه راکړه که نه جو بس وروره په چکۍ کې بند کړي وو په جیل کې جو بس هلته کې بغیر او بدماش غوندې کې سړی و ډېر غټ عزت یې و جو بس وروره هغه له به مې چاپي خدمت کوو بس چې کله به ریمانډ ټیم راغی یو سړي به ورته ووایي بس ویرو داسې له ګزاره وکړې نو بس بیا به وروره بس صرف په چیترو والم پوه شوې او چابک پیران لرې ساته اے پټنره دا خبرې پرېږده دا نیولې وې پولیسو نو مړه ملګري دا چلو دا په غلا په کیس کې څه چل یې کړی نو د غلا نه سنسني خبره چې کومه وه دا ښځې د لاسه هغه څنګه ملګري ښځه راته وایي ما د جوړه واله نو بیا نو بس زما سره خو پیسې نه وې زه خو لکه بېروزګاره ګرځم نو بس زه لاړم ځان سره مې دا تشپاڼې کو یو را سر دقه دی دا دی چرمین نو بس دواړه لاړو پوه شوې درې واړه نو بس غلا مې وکړه بس دې پکې خپله ښځه راواغستې او دې ښځې چې کوم دي نو بس هغه وروره بس هغه جوړې خوښې شوې چې ما څنګه ویلې جو بس ښځه راته ویلې ډیزاین مې نه دی خوښه نو مړه نو بس بیا په شپه کې بیا لاړم دې هم رنګ نه اوچتو او چې ورغلم چې بس بیا مې ورته جوړه راواغسته نو ډیزاین یې بیا خوښ و خو بس وروره بیا راته ویلې دا رنګ مې نه دی خوښه نو بیا لاړې نو بس چې بیا څنګه رالم پوه شوې چې څنګه مې پکې رنګ خوښه و نو بس وروره بس چربانګ شوی و چې چوکیدار را باندې راغی چې بس د دې ځای نه ونیولم پوه شوې چې بس پولیس تاڼه ورسره نږدې و چې بس एकदम ورته ورننه باسلم چې بس وروره دغه را باندې خدای مهربانه کو څه وتې تا رنګ بدل کو بس رنګ یې راله بدل کو نو بس دا ملګري انشاءالله راغلي دي د جیل نه را خلاصېدو په خوشحالۍ کې مله پارټي کړې ده پوه شوې نو دا راته ووایه د دې پارټي په څو حساب سره کې یاره بس یو 10,000 روپۍ خرچه کې رالو نو چې په دې جوړه اخیستې نو هغه څنګه عجیبه سړی یار اننګې د تنور لمبو وخلی سرجان انګې دې کټ کا ولی د تاریخ پړن ورته بیا خپاته را خدا زلپان او شونډې خراب شه وو ها جی زما یو جنې خوخه ده یو شیر وته ډالې کا اسانه ده نو چې د ذهني سکون لپاره سړی چرته لاړ شي کومراټ ته مشرف یو ګلاس وو باندې وواله بدرنګ اوس خراب دی بچی ها داجی ابي نظریه پیسې مې راغلي اگر لراواله زر زر بخې ما ودل راکې یو کاسیران ته کې نه در کومه ورانګو کو پسې قدم مارم راکې جون خطو لا بیا به وشو اله ورانګو به وشو او چې پوهچې هسپتال ته رسو او دفتر تر دې پیسې پر وته کو پوش کې راغی بیا به یې سم نه وره لکه ته په دې ناړه ما لاس ور اپای نه سي پرې چې به وشي ماشاءالله دا ولا جناب تاسو د بنظیر پیسې مهرباني راکه دا خوشي دامنو لکه ته چې خو به وشي نه وي نه دا کوم تاسو پر پرال کوم به وشو په هسپتال کې ګورم سلام علیکم بای بای ټاټا ګډ بای